ابو ذر غفاری وی زما ملګری ما ته د وو خبرو امر کړی ملګری یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امرنی بحب المساکین پیغمبر ما ته دا ویلو چې د غریبانو سره ډیر محبت کې والدنو منهم او دایره ته ویلو چې د غریبانو ته ورنږدې کېږي او دایره ته ویلو چې دنیا په دې نعمتونو کې د ځان نه لاندې ته ګوره بره ته مه ګوره او دایره ته ویلو چې خپل ولیانې ساته او دایره ته ویلي دي چې د هېچا نه سمه غواړه او دایره ته ویلو چې حق وایه اگر که تریخي او دایره ته ویلو چې د الله په باره کې به د ملامتګر د ملامتیا نه یېرېږي او دایره ته ویلو وم وصیت دا و چې لا حول ولا قوة الا بالله ډېر وایه فإنهن من کنز تحت العرش دا دی خزانې نه دي چې هغه خزانه د عرش نه لاندې ځوړنده ده